که دې وخت تاسو پوهیږئ تاسو چاته وایئ څه ښه خوب یا ښه خوب ولرئ، دا ډېره مهمه اصطلاح ده. په الماني ژبه ورته وایي schlaf schön. schlaf schön. schlaf وایي خوب ته، schön ښایسته، مطلب ښه خوب یعنی ښایسته خوب ولرئ. دلته پوښتنه پیدا کېږي، د ننګرهاري هلک په نوم باندې پوښتنه هم اشاره وکړه ګوټن ناخت نه ده. ولې؟ موږ سره شپه چې ده دا فیمینن ده، یعنی مؤنث ده. دلته ګوټن ناخت دا سهار ورځ او ماښام دا موږ سره مذکر راځي. دلته موږ ځکه ګوټن ناخت ویلي ځکه چې دلته مؤنث ده. ګوټن ناخت، شپه مو په خیر. هلته موږ ګوټن راغی او دلته تاسو وکړه چې دلته ان نسته ورسره. نو د شپې تاسو دغه دوه اصطلاحات استفاده کوئ، د سره سړی ډېر فارمل ښکاري. ګوټن ناخت، شپه مو په خیر. schlaf schön.